बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जमा ګران خواږه دوستانو چرته چوي خاد او آباد اوسئ. نن مهم خبرونو کې څرنګه تاسو ته یو پته ده چې افغانستان یعنی امارت اسلامي لومبه چې کوم په رسمي توګه باندې روس ومنلو د تاریخي منظر باندې خبرو کو او په دې حواله سره مخکې کوم ملک اوس روان دي او سره نور صورتحال دي بیا د پاکستان کې چې کوم د پیور کارت معامله تر اوسه پورې ولې سره شوې ده او د افغانانو ویستلو عمل باندې څه خبرې روانې دي او دغه رسمي توګه منلو سره پاکستان کې هم میټینګز شروع شوي دي او ډېر زر د حوالې سره به نور تظاهرات هم راځي او دې سره تاسو څنګه ویلو د پیور کارت معامله په کومه خبره وساره ده هم تاسو سره شیر کړي هم وه او بیا نور تازه صورتحال باندې هم تاسو سره خبره کوو. بیا خاص کر خیبر پختونخوا کې علي امین ګنډپور ته یو دا وایي چې ته خو باسم زه او ټول حکومت ورته بدلو او په خیبر پختونخوا صورتحال باندې هم مرکز کې خبرې روانې دي په دې باندې هم تاسو سره دا ټول احوال شریکو او تاسو ویډیو اخیره پورې وګورئ او لایک سبسکرایب لازمي چینل سبسکرایب کړئ او کمنټس لازمي کوئ. تاسو کمنټس نه مونږه خوشحالیږو هم مستفید کیږو هم او بیا هغه باندې مخکې موږ ته هم پته لګي چې څومره تاسو کم خبرونو کې انټرسټډ یې او تاسو ته څه معلومات ترلاسه کیږي او که نه. هر ول چې کوم د افغانستان خبره ده تاسو به اورېدلې وي لیدلې مو وي. امیر متقي صاحب باقاعده توګه چې کومه به وینا وه او بیا کوم دستورونه یې وشوه یا څنګه د امارت اسلامي جنډا په لومړي ځل رسمي توګه باندې یو داسې ملک چې هغه روس چې ټول نه زیات لوی دشمن او ټول نه زیات زیان رسونکي ملک چې کوم افغانستان ته هغه روسو سوویت یونین چې کوم تاسو ما د نن وختي خبر نیوز ریپورټ هم تیار کړ چې دغه حوالې سره که تاسو وګورئ چې داسې دشمن ملک چې هغه په لومړي ځل ومنله نو یقینا چې هغې خپل مفادات دي هغې مفادات څه دي او ورسره چې کوم امارت اسلامي ته اوس فایده ترلاسه کیږي هغه باندې ډسکشن په پاکستان کې سره روان دي. دا لکشن نظر اچوم بیا په نور خبرو راځم. که تاسو وګورئ چې په 1999 کې دغه چې کوم سوویت یونین په افغانستان راغله هلته کې ډیموکریټ حکومت دفاع دپاره چې هغه جوړ کړي خو بهرحال هغه څنګه وشوله ټول تاسو ته پته ده. خو اوس چې کوم صورتحال دی هغه دا دی چې کله نه ماسکو کې که تاسو 2024 کې کومه کنسرټ باندې یو حمله شوي وه چې کې تقریبا 9.5 سل پورې کسان مړه شوي نسه زوبل شوي نو هغه دیش چې کوم دی دیش هغه جمهوري قبوله کړي وو هغه نه پس بیا حالات چینج شول ولې چې روس ته اوس پته لګېدلې ده چې په دغه خطه کې مشرقي وسطه کې که چیرې زه طاقت موممه یا چې کوم دغه عسکري پسند دي یا لیدي پسند ګروپونه دي د دو مخنیوی کوم نو د افغانستان نه بغیر نشم کوی او بل افغانستان سره ملګرتیا په دې وجه هم کوي چې دلته کې بیلټ کې ورته لار نه جوړېږي. امریکا چې هغه کوم غوښته د روسي ټوکرې کړی بهرحال په دې په جهاد په نوم یې کړی خو شا پنې هغه ولاړو. اوس د خطې صورتحال بدلېدو سره گیم چینجنګ چې کوم دی هغه افغانستان دی دغه خطه کې نو دی وجې نه روس پهل وکړو او دې سره چې څنګه پهل وکړو پاکستان کې چې کوم قدر حلقي دي یا چې کوم چرواکي دي هغو एकदम په دې باندې سوچ و بچار نور هم تیز که اوس امکان لري چې چین یا پاکستان اوس دویم ملک په رسمي توګه باندې باقاعده توګه یو رسمي هغه وکړي او دغه باندې زر اعلان هم وکړي. هسې خو منلی شوی دی پاکستان کې سفارتي توګه باندې یا نور تاسو ته ویلو چې رسمي توګه باندې اندروني هغه شوی دی خو بداخل اعلان چې کوم دی هغه ځکه ګران دی چې دلته کې امریکا دلته نور نړیوال طاقتونه هغه سره هم پاکستان تلل غواړي نو دغه لږ وجوهات دي چې نور خو ټول ښکاره ده چې لومبی ملک پاکستان دی خو په رسمي توګه اعلان باقاعده کول دا روس چې کوم دی هغه پهل وکړو او په ټاپ راغله. اوس مخته دې صورتحال کې
چې کوم دلته معاملات تړل شوي دي هغه هم دې سره تړل شوي دي چې اوس که افغان حکومت غواړي نو یو کال نه 2 کاله ایکسټینشن هم په پیور کارت کې اخیستی شي. همدغه شانتې د افغان کډوالو واپسي عمل چې کوم دی هغه ته هم طریقه کار هغه په خپلې مرضۍ جوړولی شي. دا خو صورتحال دی. بل طرف ته که تاسو ګورئ سټیل د افغانانو د پاره چې کوم ویزا پالیسي ده یا نور هغه ده هغه کې مغه شانتې سختي لا سټیل روانه ده. خو په دې باندې چې کوم موږ نن تپوسو کو بیا خاص کر په دې کې 2 نمبریم ډېر کېږي ایجنټان پیسې مو وهي ټمپرینګ پکې وشي ایرپورټ باندې بېلا بیا نور هغه بېلا تنګول ډېر کیسې روانې دي. خو که اصل که صورتحال وګورئ چې اوس په دغه صورتحال باندې هم خبره کېږي. یو خو چې کوم ایکسټینشن کې کوم پرابلم دی چې یو میاشت ایکسټینشن ورکوي نو دا خو یو میاشت داسې هغه کې لاړ شي او بل چې ته اپلای کوې هغه کې ډېر وخت پکې هغه کې هم لاړ شي او بیا پکې پیسې هم ډبل ضایع کېږي. نو دا منې هم خبرې روانې دي. خدای دې وکړي چې دا هم ورسره حل شي. اوس رځو د خیبر پختونخوا چې کوم الیمین ګنډاپور دی صوبې کې صورتحال یعنی انویسټیشن لیول باندې که تاسو ګورئ نو ډېر زیات بدحالی ښکار دی. ورسره چې کوم د بجلی صورتحال غواسم په مرکز اړوي خو صوبې خپل هم قصوروار دي چې صوبې سره هم ذمهوار کسان دي هغې باندې صحیح پاملرنه یا صحیح هغه باندې یو څیز نه دی جوړوي چې د دې مخنیوی وشي. غلا خبره کېږي بغیر بجلی کلو کې دیهاتو کې خو اوس وینه بجلي نو بل کم ځای نه ورکوي غټ کوي. اوس د اصلاحاتو خبره کې مرکز په دې باندې هغه کېږي چې د بجلی کوم صورتحال دی دا په کې ټیک کړی شو. خو اوس ګورو به چې دې باندې څه کېږي. خو نور اورال د خیبر پختونخوا کتر کې دې حالات هم وګوري یا کرپشن کیسونه وګوري نو د خو اوس چې کوم تازه صورتحال دی چې بله ورځ پریس کانفرنس هم وکړو الیمین ګنډاپور چې دلته کې چې کوم مخصوص نشستونه وو هغه کې ورته ډېره غټ ماته میلاو شو نو هغه اپوزیشن جماعتونو ته میلاو شو. اوس اپوزیشن وایي چې موږ سره د تحریک انصاف داسې غړي په رابطو باندې دي چې هغه موږ سره کې مرسته کوي. نو الیمین ګنډاپور ته ډېره ویره ده چې حکومت رانه لاړ نشي او بل هغه ډړکې خو هر وخت کې اوس هم ډړکه کړې چې حکومت څوک هم نشي بدلولی او بل دا چې کم کسان دي کمټمنټ دي خو کمټمنټ ځکه نه دي چې الیمین ګنډاپور خپل چې کوم ملګري دي تاسو ګورئ چې هغه الزامات یا کابینټ کې د عاشد نور مسلې خو ټول ایثار دي عمران خان لوجې خو بیا هم الیمین ګنډاپور سره سخت اختلافات په پارټۍ کې هم موجود دي او برني چې کوم ورکرز دي هغه هم ونه سخت ګیلمن هم دي خفا هم دي چې الیمین ګنډاپور کوم کردار ادا کولی شو هغه کردار کې ناکامه شوی دی او ډایرکټ الزام ورباندې اسټابلیشمنټ لګي. نو اوس په دوه کې ګیر دی چې نه ورکر خوشلولی شي نه خپل کابینټ کچن خوشلولی شي او نه ورسره ورکر د عمران خان خلاصي دپاره څه هلې ځلې مخامخ وګي. نو دغه نن تازه ترین کې تاسو سره او امید لرم چې نوی سره به تاسو سره بیا خدمت کې حاضرېږم. تر هغه ساعته پورې غواړم عزت د الله په امان.